د رمضان دی رخصتۍ کې دا حدیث مخې ته کېږدي، په دې حدیث سوچ وکړې، دا دې مزغو ته واچې، دا دې زړه ته کوز کړي، والله العظیم دا حدیث به تا خوب ته پرېنږدي، دا حدیث به تا جړه بندولو ته پرېنږدي، دا حدیث به تا قرآن کې خوستلو ته پرېنږدي، دا حدیث به تا د دعا نه لاس کته کولو ته پرېنږدي، دا حدیث به تا د ذکر نه پا نه سئ، د قرآن د تلاوت نه به دې پا نه سئ. دومره ناشنا حدیث دی دا حدیث دی. رمضان خو رانه تېر شو، یو څو ورځې او یو څو شپې پاتې دي، 3-4 ورځې یا شپې پاتې دي موږ ته. او حدیث کې داسې راځي، نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو ورځ منبر ته ختل، د منبر 3 پوړۍ وي. فلما ارتقى درجة الاولى، د الله رسول چې د منبر په پیلنۍ پوړۍ خپه کېښوسته، فقال آمین، آمین یې ویل، نوره خبره ونه شوه، صرف آمین. فلما ارتقى درجة الثانیه، د منبر په 2مه پوړۍ د الله رسول خپه کېښوست، فقال آمین، د الله رسول بیا صرف آمین ویل. فلما ارتقى درجة الثالثه، په 3مه پوړۍ خپه کېښوسته، فقال آمین، د الله رسول بیا آمین ویل. صحابه کرام غافله خلک نو، اوده نو، د رسول الله صلی الله علیه وسلم حرکات سکناتو ته کتل چې زما خوږ نبي څه کوي چې هغه شان زم وکم، دا څه ویل غواړي چې په هغې عمل وکم. نو دغه صحابه کرامو د نبي کریم صلی الله علیه وسلم نه تپوس وکړو، ویې د الله رسوله لقد سمعنا كلمة ما كنا نسمعه من قبل. اے د الله رسوله نن چې منبر ته ختئ، نور کله به تاسو منبر ته ختلی تاسو به آمین نه ویل، نن چې منبر ته ختئ تاسو آمین ویل، دا ولې څه وجه ده؟ هغه خطرناکه خبره دا ده، هغه د جړا خبره دا ده، هغه مؤمن ته چې زور ورکوي هغه خبره دا ده. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل چې ما آمین ځکه وویل چې ما ته جبریل راغلی و، او ما ته جبریل یو خبره وکړه، یوه خیره وکړه، 3 خیرې کړې وې. په هغه 3 خیرو کې جبریل یوه خیره دا کړې وه، بعدن د جنت نه دې لرې پاتې شي، بعدن د هغه رحیم ذات د رحم نه دې د دې رحمتونو په میاشت کې لرې پاتې شي. څوک؟ هغه بدبخته انسان لمن ادرک رمضان فلم یغفر له، چې میاشت د روژې په راغله، میاشت د رمضان په راغله، فلم یغفر له، د په هغه رحیم ذات، په هغه غفار ذات باندې خپل ګناهونه ونه بخل. هسې دا حدیث ډېر د یرې نه دی. وایي جبریل خیره وکړه او ما وویل آمین. څه مو خیال دی چې جبریل خیره وکړي او نبي کریم صلی الله علیه وسلم په خپله خوله مبارکه خوله آمین ووایي، هغه خیره به الله نه قبلی. زه ځان ته ویم او ای مسلمان وروره تا ته یم ویم، د دې حدیث په خیرو کې راځي که نه د دې نه دې ځان ایستی دی؟ خپل ګناهونه دې په الله بخلي دي که نه د جبریل په خیرو کې راغلی؟ که زه خپل ځان ته خبره راجع کړم د جبریل په خیرو کې، والله که موږ د رمضان قدر کړي. په دې رمضان کې موږ ته پکار و چې دا خپې م د الله په بندګۍ کې دردولې وي، دا سترګې م خوب پسې ړندې کړې وي، دا لاسونه م سکون دپاره کتوالي پسې ړندې کړې وي، او دې پسې م پر ترسولی وی چې دا لاسونه دې زموږ په نورو کارونو کې مشغوله شي بغیر د عبادت. داسې موږ کړي دي؟ نه مو دي کړي. سره د دې چې نه په موږ کې چاته د جنت ټیکټ میلاو دی، نه په موږ کې چاته د دې ذمواري او ټیکټ راکړی شوی دی چې ستاسو ګناهونه معاف دي، جنت ته به داخلیږئ. دومره یو غټ سوچ زموږ او ستاسو په باره کې زموږ پسې دی، او بیا هم دا رمضان زما او ستا نه په غفلت کې لاړې.